اللہ رب العالمین پا قرآن عظیم الشان کے مومنانو تا چکم کسان مسلمانان دی اغوی تا پا یو عجیبا او پا یو دیر خل انداز باندے یو یاد دہانی کئی سوئی و تا یا ایوہ الذین آمنو اے چا ایمان روڑے دے او چا دا کلمہ ویلی دا چا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ او د ایمان په دق عظیم نعمت باندې سرفراز دي دقه تعالی اتقوا الله زمانه او یریږي دا یرا په دې خپل زړه کې زما دا یرا پیدا کې او دقه تقوا د کامیابی لوی سیز دی قسم دی انسان وی چې زدي دنیا کې کامیابی مو آخرت کې د دې د پاره د ټولو نخکل او مزیدال لاره غد تقوا ستوي نو تقوا باندې خو خیر موږ ډیر بیانونه مخکې کړی دي بیا به موږ پښتو کې او په پارسه کې وتوي پرهیزګاری څه مطلب چې د کوم سیز را تعالی حکم کړی دی هغه کاوه چې د کوم نه منې کړی ځان ته ساته دغه ته وی تقوا پرهیزګاری دا الله وی ځان کې راولا او فدال علا خبرم وره چې چا ځان کې تقوا را وسته د دنیا هم خشتوي او آخرت هم خشتوي دنیا کې به الله وی زه د هغې ځای نه دله کامیابی ورکم چې د په وهم او ګمان کې به م نو تقوا ډېر ښکلي صفت دی الله دې موږ او تاسو کې راولي اوس د تقوا دا صفت په راځي څنګه نو د آیات کې الله موږ ته ډېره ښکلې او مزیداره طریقه ښولې ده ډېره اعلی طریقې ښولې ده ډېره آسانه طریقې ښولې ده چې دا تقوا پرهیزګاری د الله دا یره دا به څنګه راځي نو بس نور ستاسو کار نشته بس تکین او صرف یو سوچ د ذهن کې راوله یو فکر راوله یو وهاب ګلجي صاحب په دقه فکر به الله تعالی تقوا درکړي دا فکر څه شی دی دا سوچ څه شی دی چې دا الله موږ ته حکم کوي الله وی اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد بس دا یو سوچ دی ذهن کې راولا چې یو سبا را روان دی یو ورځ را روانه ده پما چې هغه د مرګ ورځ ده اده زنکدن ده هغه بیا به ما قبر کېږدي بیا زما قبر کې زندگی ده بیا زما د قبر نه پاسېدل دي بیا د حشر په میدان کې ودرېدل دي او بیا به زما الله رب العالمین د کامیابی او د ناکامۍ فیصلې ورځ مقرر کړې ده دا په ما را روانه ده الله وی دقه سوچ په زړه کې راول چې دا بحراني په ما را روانې دي ولتنظر نفس ما قدمت لغد ما د دې سبا د پاره څه کړي ما د دې قبر د پاره څه کړي ما د دې زنکدن د پاره څه کړي ما د دې قبر نه د پاسېدو په وخت کې چې زه پاسم او څه کې د دې د پاره ما څه کړي ما د الله رب العالمین په دربار کې د ودرېدو د پاره څه کړي په ما چې کله فیصله کیږي فریق فی الجنة و فریق فی السعیر یو ډله به د جنتیانو به وي بله به د جهنمیانو د پرې زه به په جنت والا کې راځم او که زه به د جهنم والا کې راځم الله وی دا سوچ لږ ځان کې راوړه بس تقوا به تا کې راشي ولتنظر نفس ما قدمت لغد ما د دې سبا دپاره څه کړي واتقوا الله الله دوباره بیا وی ګورې دې معامله کې سوچ وکا دا سوچ تعالی پکار دی ان الله خبیر بما تعملون الله وی زستا د هر عمل نه خبردار نو زما عزت مندرونو دا سبا په منګ او تاسو ټول را روان دي او هغه سبا د څه شي هغه مرګ به هر چا له راځي او د مرګ نه خلاصي ګورې د چا نشته دا الله اټل فیصله کړې ده یعنی بالکل هغه اخیری فیصله ده الله ده چې مرګ به تاله یو ځل خامخا راوله تا به پناه کوم او اسد جان دا قرآن شریف زمونږ او ستاسو د هدایت لپاره الله را لېږلی دی
او د رهنمایۍ او د کامیابی یو لوی کتاب دی. قرآن شریف کې الله رب العالمین د دې مرګ چې دا پتا به راځي په یو مختلف اندازونو الله بیان کړي. هر ځای کې بل شان بیان کړی دی. لکه اسې مثال په طور درته وایم، یو ځای کې الله وایي کل نفس، دا خو ټولو ته یاد دی، کل نفس ذائقة الموت. شاباس، هر یو نفس ته د مرګ دا ذائقه او دا سکه دا خامخا ده، دا به کوي. یو ځای کې الله دا وایي. بل ځای کې الله وایي اینما تکونو یدرککم الموت. فاروق نشته. اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. اینما تکونو، چې ته کوم ځای کې یې، یدرککم الموت، دا مرګ به تا رانیسي، دا مرګ به تا سره میلاویږي. بل ځای الله دا وایي، بل ځای الله دا وایي وجاءت سکرة الموت بالحق ذلك ما كنت تحید. د مرګ دا سخت را باندې ګورې خامخا دا به راځي. بل ځای الله وایي عجیبه اندازونه دي که نه. بل ځای الله وایي قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. قل ورته ووایه د دواړو جانو سرداره، ان الموت الذي، د دې کم مرګ نه چې ته منډې وې، د دې کم مرګ نه چې ته روانې که نه، تفرون منه، دې سره به یو ځل خامخا میلاویږي. فانه ملاقیکم، دا ته چې ته منډې وې که نه، د سره به یو ځل ستا ملاقات کیږي. کو ستا خوښه ده او کو نه ده خوښه. کو ته ډېر لوی سړی، الله وایي بچ کېدی رانه نشي. کو ته ډېر حسندار یې، مرګ به راله یو ځل الله وایي راولم. په حسن هم رانه نشي خلاصېدی. په مخ د کائنات کې د ټولو نه حسین ترین بنده یوسف علیه السلام، مرګ وله راغی. په باچاهتوب هم رانه نشي بچ کېدی چې سته وایې زه لوی باچا یم او زما د مټ د لاندې دا ټوله باچاهي ده او ملک دی. الله وایي ته به څه باچا یې؟ داسې یو باچا تیر شوی دی په مخ د ځمکې چې د هغه په انسانانو نه، په پیریانو یم حکومت و، په پرندو یم حکومت و، په چرندو یم حکومت و، په درندو یم حکومت و، په حیواناتو یم حکومت و، په هوا یم حکومت و، او په دې میږو او حشرات الارض یم حکومت و. حضرت سلیمان علیه السلام، حضرت سلیمان علیه السلام چې د هغه سې باچه یې، وهاب ګل حاجي صاحب الله وایي، الله ته سوال وکړو، وایي ملک لا ینبغي لاحد من بعدي. خدای باچه غواړم خو په مخ د کائنات کې داسې باچه راکړه چې نه دې چاله مخکې ورکړي او نه بیا چاله پس د دې نه ورکړي. باچا شو ورکړه ولا الله، خو چې مرګ ولا راغی، مرګ نه الله وایي زه ټیک ته د ټول جهان باچۍ مې درله په هر څه درکړه، خو ګورې دا راته زه داسې نه ویم او نه راته د بېدبې په لفظ باندې ویم، خو چونکې د قرآن دا فیصله ده او قرآن داسې ویلي دي ځکه یې راته ویم. د سلیمان علیه السلام نه الله رب العالمین چې مرګ راوست او سیت یا صده واغېشته، نو په ولاړ یې تسه اغېشتې ده، ولاړ او سیت یې اغېشتې ده او یو کال ولاړ. الله وایي مرګ به راولم. او زه یې مړی کو موسی علیه السلام دی، پیغمبرانو خبره کوم، ډېر لوی خلک دی، او کو سلیمان علیه السلام دی، او کو عیسی علیه السلام دی، او کو ابراهیم علیه السلام دی، او کو لوی پیغمبران، او کو حسن دی د یوسف علیه السلام، حسن یوسف دمع عیسی ید بیدا داری، آنچه خوبان همه دارنگی تو تنها داری. کو حسن دی او کو ید بیدا دی او کو مړي جم دی کول دی او کو باچائی دا. الله وی د دې ټولو پیغمبرانو صفات مې په جناب محمد رسول الله کې چو، هغه چې داغه د مخه الله دا کائنات پیدا کړی دی، رسول الله مبارک ته مرګ راغی. دا ته دې پورې خبره کوم چې ګورې دا خبره یقیني ده، دا برنه راځي. انک میت و انهم میتون افئن مت فهم الخالدون.
ته به د دنیا نه ځې او دا نور خلک به رانه پاتې کېږي. نو زما د خبرې مقصد دا دی وروڼو چې مرګ به یو ځل خامخا راځي، د مرګ نه خلاصي نشته. زموږ د دنیا دا عارضي ده، دا بې وفا ده، دا نیمګړې ده، دا ختمېدونکې ده. د دې په مقابله کې یو بل جهان دی چې هغه آخرت دی، هغه دایمي ده، هغه دایمي ده. دا عارضي ده، هغه دایمي ده. دا بې وفا ده، هغه وفاداره ده. دا نیمګړې ده، هغه پوره ده. دا ختمېدونکې ده، هغه نه ختمېدونکې ده. بل تؤثرون الحیات الدنیا خیر و ابقا، هغه نه ختمېدونکې ده. نو دقه سوچ الله رب العالمین موږ ته وایي چې د دنیا نه خو به یو ځل ته ځي. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، د دقې سبا دپاره دې څه چل کړی دی، څه سوچ دې کړی دی، څه فکر دې کړی دی، څه ذهن کې دې راوستی دي چې زه به یو ځل زما نه زنکدن را روان دی. ما راته په زنکدن دې تېرو جمعو کې بیان کړی دی چې څومره سخت حالت دی. هغه د پیغمبرانو، هغه د نیکانو خلکو کیفیت چې مې راته بیان کړي ده په خپل ځای. خو زه قسم دی وهاب ګل حاجي صاحب چې کله د بخاري شریف دا حدیث مې مخې ته راشي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کیږي او د دنیا نه روانیږي، عایشه بیبي وایي دقې وخت کې زه د رسول الله مبارک دا وجود زما په دې غیږ مبارک کې دی او یو کاسه پرته ده د اوبو او رسول الله مبارک کاسه کې لاس ایږدي او څه وایي الا ان للموت سکرات. عایشې بیبي ووره الا ان للموت سکرات، یا الله مرګ له ډېرې سختې، زنکدن له ډېرې سختې، زنکدن ډېر سخت دی. په رسول الله مبارک سخت نه و، امت لپاره دا خبره کوي چې زنکدن ګورې ډېر سخت دی. نو یو سبب په موږ او تاسو د دقې زنکدن را روان دی او دا به وي سخت. وجاءت سکرة الموت بالحق، الله وایي د مرګ دا سختي ګورې دا حق ده، دا زنکدن حق دی، دا به وي. نو یو د مرګ سختي، دویم نمبر بیا قبر. نو په قبر ما ته د ډېرې خبرې کړي دي او یو ځان له موضوع ده او زه وایم که یو سل جمعې پې زه بیان وکړم نو دا به کمي چې د قبر څه حالات، څه حالات بیا د قبر نه پاسېدل څه اسانه خبره نه ده، څه وړه خبره نه ده. قسم په خدای رسول الله مبارک فرمایي وایي بعضې کسان چې د قبر نه پاسي مخ به د خنزیر وي، بعضې کسانو مخ به د سپو وي، د بعضې کسانو مخ به د خرو وي، د بعضې کسانو مخونه به د بیزوګان وي. د الله دربار ته روان وي. خو دا ټول هر څه په خپل ځای د قرآن شریف دقه باب چې کله راواړی چې دا فیصله را باندې د جهنم وشوه نو بیا جهنم ډېر خطرناک ځای دی، جهنم بیا ډېر سخت دی. الله دې تی مسلمان وساتي، خو مسلمان به هم د خپلو ګناهونو په وجه بعضې مسلمانان ځي، یاد ساتئ، بعضې مسلمانان به ځي جهنم ته. دقه ویمه دا اول ځان ته ویم، دا تاسو ته بیان نه کوم، یقین په خدای وکړه چې اول د ځان لپاره لګیا یم چې دا کیفیت په موږ او تاسو ټول را روان دي. بیا تاسو ته خبره کوم، دا خبره اول ځان ته کوم او ستاسو مخکې ځکه کوم چې دا خبره زما په زندګۍ کې راشي، زما ژوند کې راشي. جهنم ډېر خطرناک ځای دی. قرآن شریف کې الله وایي وبئس المهاد، ډېر ناکاره ځای دی. وبئس المصیر، ډېره ناکاره بیچونه ده. بل ځای الله وایي عذاب یخزیه، ډېر رسوا کوونکی عذاب دی. رسوا کوونکی څنګه عذاب دی ما ته وګورئ. جهنم الله رب العالمین
ډیر خطرناک ځای پیدا کړی دی. او څنګه دی زیره ته لږ شان کیفیت بیانوم، نو زه یم چې دا سوچ زما ذهن کې راشي استاد، زه په دغه نیت لګیا یم. قرآن شریف کې الله رب العالمین وایي د قیامت په ورځ به جهنم راوغوښتي شي، را به وستل شي. وایي قاري صاحب وجیء یومئذ بجهنم، جهنم به راوستل شي. څنګه به راوستل شي؟ نو د رسول الله مبارک حدیث به راوالي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی جهنم به څنګه راوستی شي؟ نو د جهنم ته به 80,000 لګام اچولي. دا رسول الله مبارک وی 80,000 الحمدلله 80,000 لګام به اچولي. زنجیرونه دا پړي به وتا چې اوس پړي څنګه دی الله ته پته لګي. نو دا به را روانه کړي. نو 80,000 لګام قسم بالله ثم قسم بالله چې ستاسو ذهن کې دا خبره کینې دې لپاره مې قسم وکړو چې رسول الله مبارک وی هر یو لګام به 80,000 فرشتي نیولي. 80,000 لګام او هر لګام به 80,000 فرشتي نیولي وي. نو ما ضرب ورکړی دی لا د دې 80,000 لګامونه چې 80,000 فرشتو به یو لګام نیولي د دینه 4.80 کروڑه فرشتي جوړ شو. دا رسول الله مبارک وی دا ولی سار می دا انسان په ذهن کې خبره راځي چې دا الله دا جهنم ولی تړلې دی او دا جهنم ولی تړو. بیا فرشتونه ورکو یو فرشتي طاقت. الله اکبر. دا یو حضرت جبرئیل علیہ السلام وجود مبارک چې رسول الله مبارک داغي کیفیت بیانوي. کیفیت چې دا حضرت جبرئیل علیہ السلام دوه زینو کې په خپل اصل حالت کې لیدلې دي. یو ځل په سدرۃ المنتهى کې او یو ځل په مکه مکرمه کې. نو دواړه زینو کې رسول الله مبارک خو دی دنیا کې به وشه شوی دی او جهنم کې دا حشر کې چې کوم الله په سدرۃ المنتهى کې آی کې په اصلي حالت کې لیدلې دي. نو وی چې می اولید د جبرئیل علیہ السلام نو صرف یو وزر خور کا یا زر وزر وی. نو د مکی دا ټول غرونه دغه کړل بند کړل بیهوش شو رسول الله مبارک. حضرت جبرئیل علیہ السلام دون او دا سلور اربو او یا اتیا کروڑو بدا جهنم فرشتو دا نیدی. څومره فرشتو انسانان نه یادو. نو دا می قتل اسجانه چې دا جهنم به نیولی وی. نو دا جهنم به پقار وی پقار. او پقار به څنګه وی؟ قاری صاحب سورۃ ملک وایا تکاد تمیز من الغیظ كلما القي فيها سالم علم یاتکم نذ. دی بغلمبیږي دی به پقاری. نو د دې د پاره به د کړی اسنه چې په مسلمان باندې ورشي بدی به ګوري نه چې څوک یې غیر کړل. نو دا به تړلی وي د کافر د پاره. نو دا براولي جهنم. نو چې جهنم راولي نو الله به فیصله شروع کی. نو دا جهنم بیا څنګه دی؟ د دې گہرائی څومره ده؟ نو دا ګوري رسول الله مبارک وي. ابو هريره وي منګه ناسو وي دي کې یو غلاس شو. صحابه ټول رسول الله مبارک سره ناس دي. نو چې غلاس شو نو موږ د رسول الله مبارک مونږ ته وی تاسو د आवाज ووري موږ ته چې او عمرېدا وی راته چې دا د څه आवाज وی موږ ته چې الله او د الله رسول پیږي. نو رسول الله مبارک راته وی یو روایت کې او یا راغلی او بل روایت کې او یا زرا. یو روایت کې او یا کال راغلی او بل روایت کې او یا زرا کال. خدا ګور یاد ساتي په دې زموږ د طالبان مرګري خپيږي چې په قران شریف کې یا په احادیثو کې دا او یو عدد راشي. نو دا د کثرت عدد د پاره د ډیر عدد د پاره د استعمالي د دې هغه دغه عدد نه وی معلوم. لکه مونږ چاته خبرو کوله کا یو ځل دوه مارته یو شل ځل ویني خدا شل زلا د کثرت عدد کثرت قول خبره چې ما خو ته بار او ډیر ځل ویني.
نو دا اویا لپس په قران شریف کې ډیر راغلي دی او په حدیثو کې د دین مراد کثرت ته پته نه لګي چې څومره. نو یو روایت کې او یو بلکې او یا زره کاله رسول الله مبارک وی او یا زره کاله یا او یا کاله مخ یو کال الله جهنم ته خطا کړو نو او یا زره کاله یا او یا کاله پس نن جهنم وی قورس دومره بغټ اور به څنګه وي اور. نو صدا قرآن شریف بیان دی او سبیره ته زپا حدیثونه بیان کړ چې رسول الله مبارک وی دا دنیا دا اور چې تاسو وینئ کنه نو د دې اور نه او یا چند بیا دا او یا خبره رااله د جهنم اور زیات دی او دا د هغه جهنم او یایمه حصہ ده چې دا ته وته یو سکند ګوت نشي وي دا دغه او یایمه حصہ ده چاغه یو کم او یا بسنګ وي او کم او یا چا بلا څنګه د دې د وجه رسول الله مبارک وي الله دا جهنم بند کړی دی قران شریف کې دی. نو رسول الله مبارک یو ځل وی کو اسدا وی کو دستنی دا سر دی دستنی دا سر په نظر راځي نه راځي دستنی د دې سر عمرزه الله د جهنم دغه کی سوری دوم راو کنه نو په مخ د کائنات کې بنوم انسان او جنات او حیوانات پاتې نشي ګرمه دستنی د قصر عمرزه د جهنم کولو شو نو انسانان به پاتې نشي دومره ګرم. او یو په مسلم شریف کې دا حدیث هم دی یو روایت کې وسره د ابو طالب صاحب لپس راغلی او بل روایت کې نبی علیہ السلام مطلق دغه کړی چې دا اور به څنګه وي نو اور به داسې وي چې د ټولو نه آسان ترین عذاب به د هغې کس وي چې صرف د اور سپلی به ورته واچي نو د هغې سپلو د وجې به د ده دا مازغه لکه د کټوې خوټ کېږي دومره سخت. او موږ بعضې وخت دا اور بل کړو وهابول حاجي صاحب ویښې که نه اور بل کړو نو د دې اور نه دا چینګارې څنګه موږ ورته بسرې وایو دا بسرې داسې ټوپ دي نو تاسو راواړوئ د جهنم بسرې به څنګه وي قاري صاحب یوچا انها ترمي بشرر القصر قصر څه ته وایي تیمور جان بلډینګ ته شابه انها ترمي بشر کالقصر وی دا هغې بسرې دي وي په شان د یو عظیم الشان بلډینګ بصري انها ترمي بشرر كالقصر كانه جماله صفر یا داسې چې په مکه مکرمه کې بوخانو غټ غټ زیل نو یو بصري به د دې زیل اوخمره یا د یو لوی بلډینګ دا به بصري وي بصري. الله اکبر الله دې مونږ او تاسو ساتي الله وی دغه د پاره دې څه تیارې کړې چې ځان ته بچ کی بیا به جهنمی راولي نو جهنمی به څنګه راولي اول خو به الله رب العالمین جهنمی وجود څنګه دا وجود ولا غټي با دا بوله ولا غټي نو دې غټ وجود ته چې دغه ورکې نو تکلیف زیات وي نو دا وجود بوله غټ نو څومره بوله غټ نو نورې راته ځکه کیفیت نه بیانوم صرف دوی راته بیانوم دو کیفیت راته بیانوم چې دا رسول الله مبارک ویلو په مشکات مبارک حدیث دی وی دا یو جهنمی یو غاخ با تاسو دی الله مدینی منوری ته بوتلی امین وای الله مدینی منوری ته بوتلی په مدینه منوره کې د دې شمال اړخ ته یو غر دی د احد غر وته وي د احد مبارک غر د احد غر دا څومره غر دی نو دا 9 کیلومتره دی 9 کیلومتره غټ غر 9 کیلومتره د دې زینا شیرپاو د شیرپاو زموږ د شیرپاو د اړخ راته یادو شیرپاو یعنی د دې زینا راواله تر د شیرپاو پورې غر دی دا د احد د غر عمره دا دغه د احد د غر دومره او د یو جهنمی یو غاخ به د احد د غر عمره بس تاسو یې اندازه لګوئ د انسان په دې خوله کې څو غاښونه دي 2 نو چې د یو انسان په خوله کې د احد د غر عمره 2 غرونه وي د سر به څومره وي د اوږې به څومره وي د خپې به څنګه وي او د نور وجود به څنګه وي بس د دې نه بس تاسو خیاران خلک کې دومره به والا الله رب العالمین وجود غټ کړي الله رب العالمین وی رائے والے او جهنم ته اوس ورزوما
نو الله رب العالمین په قران شریف کې د دوی متعلق وای چې سبع زرعون زراعا بس بګینه مخکې څنګه آیات سورۃ معارج کې الله ویره والے او په زنجیر یو تل خذوه فغلوه رمضان تیر شوی ده خذوه فغلوه وینسه فغلوه نو وی تل ثم الجحيم صلوه سی په جهنم کې وګرځوي ثم في سلسله زرعها 70 ذراعا او وی تله په زنجیر باندې نو سجانا زنجیر خو تا د سپوبم لیدلی وی او دا نور بم لیدلی وی خو خدای راته دغه زنجیر نه خای دا هغه زنجیر یا وکړې با او یا غزي دا الله وی نو الله به ویره والے يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والاقدام پدې سپیمو کې ول زنجیر واچوي او د اسباتی په ځای روباسه او د خپې او د سر ولا یو ځای کې د الله قران کې سر او خپې ولا یو ځای کې او بیا به جهنم ته ورګزار کی یوم یدعون الى نار جهنم دعا شابه یوم یدعون الى نار جهنم دعا وی بویا زه خدا سے نه چې لاس په واچوي دعا په دیکو دیکو یې بوزه دعا دې ته وی یوم یدعون الى نار جهنم دعا وی په دیکو دیکو یې را روان کې تاسو خیال کړی دا مجرم کله را روان کړی دی پولیس کنه نو دا سې دیکې ولا ور کوي الله وی دقه شان دا غره قران دې قران درته زدا سنیم لګیا قاری سے مې دا ټول ما ته یاد دي او دا قاری سے مې ته دې د پار کینولې وی چې ګوره دا زو قران نه لګیا و دیکو دیکو جهنم ته گزار کې نو را به ولی نو بربند بوي نو دی وای خدای مونږ ته جامع واچي الله اکبر نو قاری سے وایا جامع ولا روله سرابیلهم من قطران جامع والے ادور شیروله والا نو قران شریف کې الله وی سرابیلهم من قطران وای سرابیلهم من قطران جامع وتواچوي د ویلی کړي تارکول تا ګورې ما ته توی قرآن نه لګیا یم بیا نه سمجھ پاره سرابیلهم من قطران وتخشى وجوههم النار مخ په تک سوځي نو الله به جهنم ته گزار کی نو د جهنم ورته ته موي چې دا سه اور نه دی دا سه اور نه دی کې بدی سوځي نو سجانا الله دې موږ او تاسو ساتي د دنیا دا اور لومبي اثر چې کینو پس شی باندې کوي پس سرمن شاباس او دا سرمن دل دم ډیر کوي د نبی دومره دل ني خدا سرمن ډیر دل کوي نه الله وی سوځي په پدی اور کې نو سرمن به سوځي چې سرمنو سوځي نو دلته خدای پاک ته موږ او تاسو د دنیا د دې سوځي دونه مو ساتي او د آخرت دغه نه مو ساتي سوځي دل ډیر سخت دغه دی نو چې دقلته دی هسپتال ته دقلته دی آیات آباد کې هسپتال دی ډاکټر سے ته پته لګي الته هسپتال دی نو چې بوې زمیدا 95% او 80% دی روغيږي نه او دا 45% نه زیات شي دا دا یو فیصدی وی چې دی نه زیات شي دا روغيږي نه نو چې جهنم کې چې 200 نو بس 45 تا خو بس 100% سوځیدلی نو بس روغيږي نه مرګ نه الله وینا نه 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 وای قال شي كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب کله چې د دوی سرمنو سوځي الله وی بل سرمن وتاواغون دي نو چې بل وسوځي نه بل وتاواغون دي او زمونږ استاد سرمن دا د غټ سړي سرمن به زما په خیال چې مله سنټي میټر خو به وي سنټي میټر او د یو جهنمی د سرمنی موټوالی با رسول الله مبارک وی 15 غزوی 15 کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا الا بدل کې وتا بل سرمن وتا واچوي هغه بل وتا ورسه مبتشبی سے په معرفت القرآن کې لیکلي دي وی روزانه با هر جهنمی ته زر کرت دا سرمنه چې یو غبسوي دا با چې یو غبسوي الله اکبر الله وی ولتنظر نفس ما قدمت لها دا دی آیات ته راول دي سبا د پاره دي سکړي
نو بیا بدی تګ شي ګرمي ده دا د ګرمي ده قدم په قدم او سات په سات تاسو مو بس کې او د جهنم ګرمي د جهنم ګرمي الله دې متو ساتي نو دې به تګ شي نو الله رب العالمین تبا وې موږ له اوبه او دوبونه مخکې به اوږي شي قرآن شریف کې الله وی نو الله تبا وی خدای پاک موږ له خوراک پاتلسم سپاره کې بیان دی الله او یا زر کاله بدوی الله الله بوته اخسو ولا تکلمون ما سره خبره مکوي نو یا زر کاله پس بوته زور کې ولا خوراک نو راواله وي پنځشتمه سپاره کې دی غالبا په بل کې دی ان شجره الزقوم طعام الاثم د زقوم انا دا د جهنميانو خوراک دی زقوم دا یو تریخ بوټی دی او طلعها كانه رؤوس الشياطين سوره صافات کې چي دي دا د جهنم پویخ کې شوی دا پویخ کې داونه شوی دا وی دا ول راواله نو تریخم دی او غنیدارم دی نو چې دی خلیته ورواچی نو دقل ته ماره کیون خلی نو دوی به خدای او نو او یا زرکاله بیا الله ته یوبو الله بو دې اخسو ولا تکلمون خبر را سره مکاوي رکشه نو یا زرکاله پس الله وی زور کې ولا وبو نو راواله قرآن شریف او به سوي حمیما وغسا ان يوم الفصل كان ميقاتا الا حمیما وغسا او به ندي مگر حمیم او غساق حمیم ستوي حمیم د جهنم ګورا اسجانه چې دا بدن سوزي نو سره روان شي بنا روان شي او بیا چې لک پدی بدن پدی زخم باندې وخت شي دغه نه بیا څه شي پیپتی جوړ شي نو الله وی زور کې ورکه یشیدلی وین یو سوي ولا ورکه د جهنم یان دا بو پیوس دا غره قران دې زتاسته بار وایم چې ګوره زره تاسو د ناولنا د ډایجسټ یا د یو پرزقي سینه نیم لګیا قسم بالله دا قران کې دی قران کې الا حمیما وغساقا ورکه ول پیپو او ویني ولا ورکه نو الله وی پرشتي وی ورکه ولا وی ورکه یو جام کې ولا ورکه نو چې جام کله وروړي نو دام قران شریف دی سورته کهف راواله و ان یستغیثوا یغاثوا بماء کالمهل دا خود کیدل تارکول دی داسې وي دا حمیم او غساق خود کیدل تارکول په شان با اغا یشیدلی وي نو دوی به دا جام دی خلی تر نږدې ظاهره خبره چې زو بس کم نو جام به دی خلی تر نږدې کوم نو قران شریف راواله وي چې کله دی جام دی خلی تر نږدې کی و یستغیثوا یغاثوا بماء کالمهل یشوی الوجوه پدی شونده به دا جام نیخي چې د مخ دا سرمن به پاغي لوخي کې ور د الله په قران کې نو چې دا قسم عذابونه ویرونو تاسو د دنیا کې اساسا صدا بعض وخت خدای محتاطو چې خدای دې سوزیدونه وساتي بعض وخت یو سړی سوزیدلی وي نو موږ ته اکثر دا غرا شو یاره استاد جی دعا وکړه چې الله په رحم یا دې څه چلی ملش نو دوی به دا ټول جهنميان به یو وخت راشي نو د جهنم یو مشرف فرشته ده یو مشرف فرشته یو د جهنم به مشرف فرشته وي یو به د جنت وي د جنت د مشرف فرشتي سنوم تیمور جانا رضوان قرآن شریف کې دي او د جهنم د مشرف فرشتي سنوم دي مالکه مالک یا مالکو پنځشتمه سپاره راوړو ليقضي علينا یا مالکو اے مالکا لا شاء الله تا ليقضي علينا چې په موږ فیصله د مرګ کی بس مرګ راشي دینه خو مرګ کړي نو الله وتعالى ثم لا يموت فيها ولا يحيى نه مرګ شته نه ژوند شته باز زما دي خبر لراوسته الله وی اتقوا الله یریګه ولتنظر نفس ما قدمت لغد دې سبا د پاره ما سکي بس دا یو سوچ دا یو فکر دا به زم دې زله کې راولم تاسو راواله ما تاسو وی چې الله رب العالمین عجيبه پیسې دي
مرګ هر چاله شته، بس ما دې سبا د پاره څه کړي. او یا ایها الذین آمنوا اتقوا ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الله رب العالمین یو عجیبه لفظ راوړی دی چې الله داسې ویلو شو چې تاسو د قیامت لپاره هر یو کس چې ما څه کړي دي، خو الله داسې نه ویلي، غد نه ویلي دی. غد د طالبانو ته پته دی دا سبا ته وایي، سبا ته. یاره ما وی چې دی ولې راوړی دی، نو یو رساله مې کاته، بس ګوره چې کوم څیز پسې ګرځي من جد فوجده، چې څه پسې ګرځي تفسیرونه مې ټول وکتل لا ته ملو نشو. خدای پاک یو رساله مخې له راوسته، او زمونږ د دې علاقې یو ډېر لوی عالم تېر شوی دی مولانا شمس الحق افغاني صاحب د دې تورنځو. هغه د دې غد معنا وکړه، ډېره خشته وکړه چې الله دا غد ولې دا سبا یې ولې راوړی دی، دا سبا. نو ګوره ما ته وګوره، موږ سره صرف 3 ورځې دي. یو پرونی ورځ ده، یو پرونی لاړه، یو نننۍ ورځ ده، او بله سبا ده. پرونی خو لاړه بس خبره تېره شوه، پرونی ورځ بیا راځي دغه فاروق جانه نه بس هغه تېره شوه. بس پرون سیم تاریخ و 18 جولای سن 2024 تېر شو، بس دا بیا نه راځي. کو راځي 25، کو راځي 26، کو راځي 27. نو یو پرونی ورځ هغه لاړه، یو نننۍ ورځ دا روانه ده، او یو سبا ده. اوس د سبا پته لګي، د سبا زموږ ستاسو پته لګي. ډېر خلک شته داسې چې سار به نور لیدلی وي چې راوخته، خو نن ماښام به ونې ویني چې دا دې پرېوت. ډېر خلک به داسې وي چې بېګا به نور لیدلی وي چې پروت دی، خو نن سار یې نور ونه وي چې راوخته. نو موږ سره بس نن ورځ ده، او د سبا دپاره ما څه کړي وي دا غد ځکه الله راوړی دی چې ما د دې سبا دپاره څه کړي. موږ سره خو به نن ورځ د دې نن ورځ کې دا سوچ وکړه چې ما د دې سبا چې دا کم را روان دی او پته نه لګي چې زه به بېګاله ماښام نور پرېوتل ووینم که به ونه وینم، سبا به نور راختل ووینم که به ونه وینم. دقې سبا دپاره ما څه کړي، دې دپاره تیاری پکار دی. دقې تیاري دپاره الله موږ او تاسو له دنیا کې ژوند راکړی دی. یو ډېر لوی سفر په موږ او تاسو را روان دی، او داسې سفر چې هغه نه ختمېدونکی دی. هغه سبا چې کوم را روان دی هغه بیا نه ختمېدونکی دی، د هغې خاتمه نشته. د دنیا لږ شان سفر وي، خدای دې موږ او تاسو حج او عمرو له بار بار بوتلي. د یو میاشت سفري لاړ شو، ځان سره 15 جوړې جامې نوې جوړې کړو، دوايان یې راوالي، او دغه شان دا کوم چې د حج او د عمرې دا شوقیان دي دوی ته پته لګي، او ځان سره سیزونه یو څه دا میاشت په سفر راوالي، پیسې هم ځان سره راوالي. ولې دا سفر موږ ته مخې ته دی چې دې کې ما ته تکلیف نه وي، دې کې ما ته راحت وي، زما چاته ضرورت را نشي. نو د دنیا د دقې لږ سفر دپاره خو موږ څومره تیاری کوو، او هغه اوږد سفر، لا زواله سفر، نه ختمېدونکي سفر، د هغې دپاره موږ څه کوو؟ استیار موږ ډېر کمعقل یو، موږ ډېر بېوقوفه یو. زمونږ د دې دین په دې بزرګانو کې یو بزرګ تېر شوی دی، د هغه نوم و بهلول. هغه مجذوب و. مجذوب څه ته وایي؟ مجذوب دا زمونږ د دې پیرانو صاحبانو یو اصطلاح ده. مجذوب دې ته وایي چې موږ دا کمعقل او موږ دا کوم چې بېوقوفه یو، دا دنیادار یو، نو دغه مجذوب چې کوم وي دته موږ لیونی وایو. لیونی ځکه هغه داسې خبرې کوي چې هغه واقعي آخرت سره د هغې هغه تعلق وي، نو هغه په هغې کیفیت کې لګي. او موږ دنیادار یو، موږ ورته د دنیا په نظر ګورو، نو موږ وایي دا کمعقل، او اصل کې هغه ډېر هوښیار. نو بهلول ډېر زیات هوښیار و، ډېرې خشته او مزېدارې خبرې به یې کولې، ډېرې اعلی خبرې به یې کولې، خو په هغې به دا دنیادار خلک نه پوهېدل. ځکه د هغه متعلق فرمایي و یو ځل داسې بازار ته ووته، چې بازار ته ووته نو دا هارون رشید باچا ورسره ډېر زیات خوښې و. هغه ته پته و چې دا ښه سړی دی. نو هغه چې بازار کې ولیدو ورته یې بهلوله څه کې؟
او یاره دی بازار ته راته می بازار کې خو بزرګان نه ګرځي حقیقت دا دی بازار ته به ضرورت نه زی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې د ټولو نه الله ته مبغوزه ناخوخه او الله ته بدی شي زمکه هغه کما یو د بازار او بذو بلاد الله لا اسواقها د ټولو نه الله ته ناخوخه زمکه هغه شي د بازار ولې دا بازار ته ضرورت بار بازي خدا سے به سناستو د دکانونو کې ناستو کینو دغه لګیای د سار نه وکین تر د ماخامه پورې به د دکان مخې ته قل خان ناس او د یو د خو د بل بد او د بل لګیای د ځان خو د بل بد بل لګیای دا چې دکاندارانو سره ناسي کنه زویم چې خمس بوتغه سودانی اکلاشون کو اگر شری او دا بس الکه کور په قلار کې نه یا چې جمعات کې نه دا د خپل کې خبر کوم ما ټوله دا بوډاګان بناسویم چې لوړې ولا ته کور کې نه بد ناس به او د دې نه به منډک الکه چې سونه ته جمعات کې نه نو بازارونو کې دا ناس اسبه څه نه ده بهر کې ولی دارو دوکا فراډ ملاوټ چې د دنیا څومره آرامي توبونه دا ټول په بازار دومره دارو دومره ملاوټ دومره دوکا دا په دقیق مکه باندې نو الله تعالی خو خزمکه دا د بازار او الله تعالی خو خزمکه هغه د جمعه من دا خو خزمکه نه منډو هغه نه خو چې الله تعالی بسل تمزانه بار کې بالول تب ارون رشید وی دی بازار کې سکه و یاره یو خبره دراوته مثلا وې د دې مخلوق او د رب روغه کو نو هارون رشید وته روغه کې خو بعض وخت خلق منی بعض نه منی وی خالق منی خدا مخلوق نه منی زه ته مالک بازار پیدا راشي جمعه توبه او باسه الله ته منځو کې دغه کې روغو کې دی الله سره نو خالق وی منی نه نمر سره روغه کوي خدا ظالمان بس لګیا دی هغه دوکي شاکی ملاوت خرابی توبونه دا کوي الله سره روغه نه دا روغه سوم دا پس بیا او کته مبارک دا سره روان دي ګور سومره دا عبرت خبره ده چې مبارک روان دي بیا وتا هارون رشید وې سکه بالوله وی بیا د مخلوق او د خالق روغه کو د قبرونو والو او د خالق روغه کو وی ښا وی وسوک منی وسوک نه منی وی اوس دا مخلوق منی قبرونو والا خو خالق نه منی یو زلال دی لاندې دغه طبيعه خالق نه منی ګوره نن د سره موقد نن موقع نن تیاریو کنو دا هارون رشید وی یو زل راغی دی دربار ته نو هارون رشید سره یو یاره ادبو له پیسې ورکول او غبناغشت نو دوه ته وی یاره داسې چل کوم چې دی په طریقه باندې دی زن سوسیز ولا ورکم نو د سروزر یو چاړې وا هغه ولا ورکړه وی بالو له دا ورغه ته زنالم خزوی ځان سره کیدا وی ځان سره نیکدم خزوی داسې ځان سره کیدا چې کوتانا بیوقوف او تانا ساده او کمقل کم انسان وغلی وکبیا تی مالا بس هغه ویلې راخه ځان سره کی خو ډېر موده تیر شو سموده پس خبر راو شو یره هارون رشید بیمار دی او داسې بیمار دی چې د بستر مرګ باندې پروت بس د مرګ هغه حالات دي بس دې زر تاسو دراغه وخت کم دی مختصر راتویما چې تاسو لراغه وته هارون رشید ولی وی بیمار وی ښا وی څه چل چې بیمار څه بوشي وی په ډېر سفر رواني وی دا سفر وی د آخرت په سفر وی ښا د آخرت په سفر روان وی ښا وی د آخرت د پاره د سورلی سوینځي سپېسي سټاکی دا دې لګنې دي واپسې دې کاله دا وی واپسې دا نه نشتا نو بیا خو دومره چې په وګت سفر رواني نو سپېسي ټاکی سواری وینځي دا دې لګنې دي وی ور تابع د بي وقتوبه خبري شروع کړه هغه سفر کې د دې شیزونو ضرورت نشته اي کې د نیکو اعمالو اي کې د منځونو د سونو د دې ضرورت دی
د دې وینځو د دې غلامانو د دې اسونو د دې پیسو ضرورت نشته وي ښا وي د دې ضرورت نشته وینا وي خو استما سره یو امانت پروتو او تا ما ته ویلو چې دا د سرو زرو چاله باغ او چاله ورکه چې زمانم زیات نو زمانه زیات قمقل تی او بي وقوف تی وي څنګه وی ګوره د دنیا لک شاد سفر وي او تکلت لی نو مخکې به د ځان نه پروتوکول ولېګا غلامان به دی ولېګل عسکریان به دی ولېګل پولیس به دی ولېګل زیبه صفاک بیا چې بتلی دال ته تنظیم برابر شو او دا د خوراک تنظیم او د سکاک او د املاس او د بیډروم دی او د ګیسټ روم دی او د پلان کی دی بیا بازار سره دی وینځي بوت چې دی به زما خدمت کوي نو د دنیا د لک شان سفر د پاره با تاسو مرلوي تیاری کړو او نن د آخرت باغلوي سفر چې داغې نه واپس نشته اس تیاری نشته نو تا نبی وقوف انسان بل نشته چاله دی وای دغه حقیقت ته مونږ ټول بي وقوف او رسول الله مبارک هم داوي الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد او خيار کس هغه دی چې د دې سبا د پاره ځان له سغم کړی او قمقل انسان هغه دی چې دنیا په دې دغه باندې دغه کوي چې یاره بس الله ډیر رحیم او کریم دی او بس الله به میو بخي او دنیا کې اس عمل نه کوي دا ټول نه قمقل تري انسان نو زما عزت مند ورونو ولتنصر نفس ما قدمت لغد الله وی تا د سبا د پاره سکړی دی واتقوا الله دې معاملې کې الله وی مانو یریګا ان الله خبير بما تعملون الله وی چې تسکه کنا نن خدا ارچانه پټه ګناه کې د پلار دې پټه د مور نم ګناه مونږ پټو مونږ ټول دا د خزینه پټه باز وخت سړی په موبایل لګیای چې خزیرانه نو دې زر موبایل دغه بچی رانه نو دې زر موبایل لګه کی دا وی نه ځان پټه د گاونډي نه ځان پټي د رشتہ دار نه ځان پټي الله وی دار چا نه ځان پټاوا و ان الله خبير بما تعملون استاد هر عمل نه خبردار ته چې سکه ماته مقام عمل خو پرېدا چې ستا په دې ځل کې یو وسوسه رااله تم پرېدا چې ستا په دې ځل کې په مستقبل کې کومه وسوسه راځي او ته نه خبر الله وی زدا غینم معنی به څنګه پکې واتقوا الله ان الله خبير نو زما عزت مند ورونو د دنیا یو صورت عارضی جن دی اصل جن آغا جن د دې د پاره دي سوچل کړی دی تک الله وی لک شاد سوچ کوا لک فکر کوا او څومره چې دا فکر دې زړه کې راغی بس ته کامیاب ته سره بالای تا وګټلا موږ دا سوچ او فکر د سره شتنه د دې لپاره ضرور تاسو یو خبره کو تاسو نن چې دا څومره دی جمعات کې ناس بس د ما دا غون تقریر بس یو وخت کدا پریدا بس دا یو خبره ځان سره یو څه دا یو خبره ځان سره او قسم بالله ثم قسم بالله ثم قسم بالله درې ځله به قسم وکړه کو زما په دې یو خبره تاسو ما په خپل عمل وکړه قسم په دې دنیا هم کامیاب او آخرت هم کامیاب دنیا هم کامیاب او آخرت او غډیر ولو کې معمولی عمل دی صرف 3 منټه برا کوي صرف 3 منټه بس 3 منټه نه غواړم دا 3 منټه وا دغه کې هغه 3 منټه بس سوکه او څومره وخت کې په شواروس کې 100 غنټې دی واه ګولې دي سه 24 او په یو غنټه کې 100 منټه دي 60 شابه نو 24 د 60 کې ضرب ورکا نو د دې نه 1440 منټ غالبا 1440 60 لچی په 24 کې ضرب ورکې نه د دې نه 1440 منټ جوړ شو ٹھیک شو 1440 منټ د نن نه دی وخت دا دی یو ونی به بجا تقریبا سبا یو نیمه بجې پورې 1440 منټي په دې کې را 100 منټه غواړم جواب راکې مالا ویښه سړیا ګرمي خو یوازې تاسو نه کیږي تاسو غلي ناسې په کې خو چې خبره کو او سراباز را شابه میټول لمدوي جواب را لګ راکې په دې 2440 منټ کې زه تاسو نه 100 منټه غواړم اواز سم را نه غي په دې 2440 منټ کې را 100 منټه غواړم 100 منټه شاباس بس دا 3 منټه راکې دا 3 منټه لکشان
بتاسو هر کله چې تاسو ته ملو شي هر کله سار غرما ماښام ماسخوتن پیشمنی چې هر منټه دا 3 منټه ملو شو په دې سر به لږ شان څادر واچوه او دا سوچ وکړې چې زه دنیا ته رالم دقه دې اوس فرشتې رالې مانه څاري او دا فرشتې خو به راځي خامخا یو ځل فرشتو رانه ساه واغېسته زنګدن مې شروع شو وایي هغه دې بچیم جالي ښځم جالي هلکه وي راوایلې مړې راوالې پلانکې مه راله مړې راوالې وایي لمبولو لی راواغېسته په تختې یې واچوله دا سوچ کوئ ځان سره زه به هم کوم تاسو کوئ هلکه جامې ته وباسئ یاره کمیس خو تې وشلوی په دې منځ والا دا کمیس وشلوی دا به کېږي مونږ او تاسو سره دا کمیس والا وشلوی دا کمیس دې نه کمیس وشلېده الله اکبر په دې بدن والا لږه کپړه واچې پرتوګم نه بربند بې سهاره پرېوتې چې هېڅ قسمه نه لاس خوځولی شي او نق به خوځولی هله ویلم به هلکه پن څومره خشته جامې دا نن پلانکې کاټن دی او دا احمد کاټن دی او دا پلانکې کاټن دی بس هغه د سان هغه کپړې راواغېست سان کپړه کې واچوله دا بند یې کړه سر یې متړو پې یې متړی الله اکبر دا به کېږي رونو قسم په خدای دا به کېږي ځکه هم دا سوچ راویله خدای پاک وبخښه د پلانکي جنازې راواغېسته ځان مقبرې ته رسوي دقه دې اعلان یې راله وکړه او دقه دې جنازه ودرېده خبر کې کېښود او ما څومره ښکلې ښکلې کپړې چولې دي یو ځل لکه د سان دا کپړه به مچو دا سوچ راوړه ما څومره خشته بالښتونو باندې خوبونه کړي دي هلکه د خور هغه بالښت والا جوړ کړي هم چې میلو شي وپسې تبې کېدی او څومره خشته کمبل یې چو بستر یې چو پومونه د خاورو دا ورته واچوې او په څومره ښکلې ګاډو کې سفرونه کو دا پلانکې ګاډې دکه سفر هم دکه د جومات د خپل کټ کې دې نه وړي ګورې خپل کټ کې دې نه وړي د جومات نه وي کټ والا راوړه د جومات کټ کې په هغې کې یو څومره ښکلې سفرونه په موټر کوو تبې را پسې کېښودې خورې را باندې واچولې لاړل رانه خلک بس اوس زه یو ځم الله دا صرف دا 3 منټه تاسو نه غواړم یاره چې په دې جومات کې څومره ناست شو رب سره به وعده وکړو چې په ورځ کې به یو 3 منټه دا کوو انشاءالله ووایې انشاءالله خو په حقیقت کې موکړل زما د خدای په ذات باندې قسمي دنیا هم کامیابه ده او آخرت هم کامیاب ده او کوم نکړل همدغه د دنیا په خرمستو کې به پیبم نو یو صبر رانه تلي چې په کم حالت کې به تلي خدای د دقه سبا د پاره مونږ او تاسو لا هغه سوچ توفیق را نصیب کړي دعا کوي الله زموږ په حال باندې رحم الله زموږ ګناهونه معاف کړي بل رحم او فضل او کرم را باندې وکړي او د دقه سبا د پاره د خدای پاک مونږ او تاسو له سوچ توفیق را نصیب کړي الله رب العالمین دې د دقه قبر او د حشر او د نشر د خپل کولو د پاره مونږ او تاسو سوچ را نصیب کړي او بیا د هغه مطابق چې کم اعمال دی الله دې هغه را نصیب کړي دوالو جهانو خیر دې الله زموږ او تاسو نصیب کړي د هر قسم آفات او بلیات او مصائب نه دې الله مونږ او تاسو محفوظ کړي څومره بیماران دي الله ټولو له صحت ورکړي څومره مردگان وفات دي الله د ټولو مغفرت نصیب کړي څومره بے اولاد دي الله نیک عمل اولاد ورکړي څومره قرضدار دي الله دې د قرضونو نه خلاص کړي او څومره د چا صد ظلم را دونه دي حاجتونه دي او شری مقاصد دي کو دلته ناستی مخامخ او کو د شیشې په ذریعہ باندې اوري الله د ټولو شری حاجتونه شری مقاصد د خپل پټو خزانو نه برابر کړي برحمتک یا ارحم الراحمین